بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ درس چې دی د غنې په باره کې دی. غنه د هغې اواز ته ویلی کېږي چې د خیشوم یعنی د پوزې نه راوځي، او بعضې کتابونو کې دا تعریف کلی دی، هغه اواز ته ویلی کېږي چې دا مشابه دی د اواز د اوسۍ سره چې کله د هغې نه بچی ورک شي او دا اوسۍ هغې پسې بیا خفی اوازونه کوي. او اصطلاحي تعریف د غنې دا دی چې صوت هوائي يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه. اغا هوائي اواز چې دا راوزی د پوزی د اخیری حسینا خو عمل د جیب په دې کې نه وي. او حروف د غنی چې دی اغا دو دی، یو نون او بل میم. په دې دو حروفو کې غنه کیږي او په نور حروفو کې د نون نه علاوه او د میم نه علاوه په بل حرف کې غنه نه کیږي. به دا غنه چې دا په دو قسمه ده، یو ته غنه آنی ویل کیږي او بل ته زمانی یا صفتی ویل کیږي. غنه آنی دی ته ویل کیږي چې په نون او میم کې هر وخت موجود وي، قانون متحرک وي، که غنون مظهره وي، که غنون چې هغې کې اخفا کیږي. او بل غنه صفتی ده. غنه صفتی هغې ته ویل کیږي یا زمانی چې په هغې کې په مقدار د حرکتین وقت تیریږي، لکه ان یا ام، عم يتساءلون. به د غنې مراتب چې کوم دي، د غنې مراتب په دې کې د اختلاف د علماو دی، چا 3 مرتبه جوړې کړي دي او چا 5 مرتبه جوړې کړي دي. خو اصل کې دا اختلاف چې دی دا اختلاف لفظي دی، یعنی 6 او 1 دوانه یو شی دی. نو څوک چې 3 مرتبه د غنې ذکر کوي دا په اعتبار د ظهور د غنې سره چې غنه پکې ښکاره کیږي او د غنې وضاحت پکې کیږي، هر څوک په پوهیږي چې دلته غنه وشو. او بل په اعتبار د اصل او د ذات سره. نو چې په اعتبار د اصل او د ذات سره اخلي به د غنې 5 مرتبه جوړیږي، او په اعتبار د کمال سره یا د ظهور د غنې سره چې غنه پکې ښکاره کیږي به 3 مرتبه دي. نو اوله مرتبه د غنې چې ده چې کله نون یا میم مشدد وي یا نون میم مدغم شوی وي په خپل مثل کې، اوله مرتبه د غنې ده لکه عم يتساءلون یا الناس یا اما من نعمة الله كم من فئة قليلة. او دویمه مرتبه د غنې چې ده هغه چې نون مدغم شوی وي په ادغام ناقص سره، لکه من يعمل من ولي كل يعمل ولي ولا نصير. کنون مدغم شوی او کنون تنوین چې مدغم شوی په ادغام ناقص سره. او دریمه مرتبه چې کله په دې نون کې یا په دې میم کې اخفا کیږي، لکه من كان هم بارزون من بعد. نو دا قسم دا مرتبه چې کم ده هغې نون تم شامله ده چې هغې کې اخفا کیږي.
اغه میم تم شامله ده چې په هغې کې اخفای شفوي کیږي او اغه نون ته تنوین ته چې هغې کې اقلاب کیږي. خو دا درې داسې مرتبې دي چې په دې کې ظهور د غنې کیږي، په دې کې غنه زماني کیږي یا غنه صفتی فکی کیږي، او دو داسې مرتبې دي چې په اعتبار د اصل سره ذات سره پکې غنه شته. لکه اوس من آمنه ظاهر کې خو موږ ته داسې معلومیږي چې دې کې اظهار دی، خو لیکن په اعتبار د اصل سره په دې کې غنه شته. هغه چې موږ معلومو په دې طریقه باندې یو لوستونکی دا پوزه کلکه ونیسي د نون اواز چې راوځي دا د پوزې نه راوځي، یا اغه نون یا اغه میم چې متحرک وي دی پنځمه مرتبه انشو نشوز مرصاد وما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.